السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو زنانه د پروژه کې لسمه یا 12مه ورځ باندې راوغورځېده او بیا یې بقایا نورې روژې ونه نیولې، نو اوس به دا کمزور یم ده او بیمار هم ده، اوس به دا روژې نیسي او که نه د دې به کفاره ورکوي. کفاره یې نه د دې فدیه یي. نو اول خو دا ستاسو الفاظ برابرول پکار دي، دا کفاره نه دا فدیه یي. ښه اوس به راشو مسلې ته. مسله دا ده که چېرته یو بیمار داسې بیمار شي په روژه کې چې ډاکټر ورته ووایي چې ته که چېرته دا روژه ونیسې نو یا د بدن اندام خرابېږي، لکه ګردې مردې دې خرابېږي، یا د بدن بل اندام خرابېږي او یا د مرګ خطر وي، نو هغه سړی به روژه نه نیسي. او دویم نمبر کې هغه کس به د خپلو روژو فدیه ورکوي چې هغه مؤبد مریض وي. مؤبد مریض دا دی چې یو ماهر او مسلمان، دا دوه شرطونه پکې دي، یو ماهر او بل مسلمان. چې ماهر مسلمان ډاکټر ورته ووایي چې ته ابدا نور د دې بیمارۍ نه ښه کېږي، لکه یا شوګر ډېر زیاتي یا بل ګردې ختمې وي، ګردې وړې شوي وي، د قرنګې نورې بیماریان هم کېدی شي په بدن کې، هغه مؤبدې وي. که ډاکټر ورته ولیکي مسلمان ډاکټر چې ته ابدا د دې بیمارۍ نه ښه کېدلی نه شي، یو خو دا دی چې الله یې ښه کړي، هغه معجزات تی طور بخی نور که ته نشي ښه کېدی نو دقه بیمار به بالکل د دې روژو فدیه ورکوي. فدیه. دویم نمبر کې شیخ فانی او عجوزه کبیره، هغه بوډۍ ښځه چې د ډور بوډاوالي د وجې نه بیا روژې نشي نیولی، یا شیخ فانی سپینګیری سړی چې ډېر مشر سپینګیری وي، نو دا دوه قسمه خلک فدیه ورکوی شي. نور عام بس راوغورځېد او فلان شو بیا وروسته 5 دړۍ ډوډۍ وخوړه، نه دا خلک خو به روژې خپلې نیسي او قضایي به د خپلې روژې نیسي. که چېرته ورته ماهر مسلمان ډاکټر نه وویلي او دې دا روژې خوړلي هم په دې ګناهګاره د توبه به وباسي او د خپلې روژې به بالکل باقاعده طور سره واپس نیسي. سر دې په خلاص شو. فدیه د هغه چا دپاره ده ما درته ویل چې یا مؤبد مریض وي چې ابدا بیماري، او یا دا د شیخ فانی او عجوزه کبیره. دا مسله احسن الفتاوا لیکلي 4 جلد 359 نمبر صفحه د کتاب الصوم، امداد الفتاوا لیکلي 2 جلد 180 نمبر صفحه د کتاب الصوم والاعتکاف، جامع الفتاوا لیکلي دا 5 جلد او 323 نمبر صفحه د خیر الفتاوا ډیره مزیدار لیکلي. هم د قرنګي لیکلي چې هر بیمار به ګوره روژې نه خوري چې تر څو پورې د بدن د اندام یا د مرګ خطر نه ورته. 4 جلد خیر الفتاوا او 6 نمبر صفحه د کتاب الصوم، فتاوا حقانیم دا مسله لیکلي 4 جلد او 6 نمبر صفحه د باب القضاء والکفاره. نو خلاصه دا شو که دغه ښځه یو ماهر ډاکټر